د نجونو په مخ له شپږم ټولګي پورته د مکتبونو بندېدلو په ملي او نړیواله کچه ګڼ غبرګونونه راپارولي. تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د نجونو د ښوونځیو نه پرانیستل به جدي پایلې ولري. له دغو نیوکو سره هممهاله د پوهنې وزارت وایي د نجونو د ښوونځیو په تړاو د اسلامي مرد په کچه تحرک پیدا شوی دی او زیاتوي د اسلامي مرد ټول مسؤلان په دې لټه کې دي چې یا د موضوع ته مناسبه حل لاره پیدا کړي. اوس پوښتنه دا ده که مکتبونه نه شروع کیږي یا د نجونو مکتبونه تړلي پاتې کیږي بدې پایلې به اسلامي امارت او په ټوله کې افغانستان ته څه شی وي. سلام وخت مو په خیر. زه حبیب الرحمن صافی یم او تاسو کولی شئ خپرونه ګورئ. په خپرونه کې راسره دوه تنه قدرمن میلمانه دي. د پوهنتون استاد ابوذر خپلواک زازی او سیاسي شنونکی داود خان شیراز له موږ سره دي. تاسو دواړه په خپرونه کې ښه راغلاست. ستړي مه شئ. کورمودان سلامات. زازی صاحب بحث له تاسو راپیلوم. څه فکر کوئ ولې اسلامي امارت مکتبونه تړلي خوشې کړل او لا هم نجونو ته اجازه نشته چې مکتبونو ته لاړه شي او دغه ستونزه لا ولې تر اوسه پورې نه حله پاتې تقریبا 8 میاشتې په موده کې؟ په سر کې خپل سلامونه او نیکهیلې وړاندې کوم ښاغلي شیراز صاحب ته، تاسو ته صافی صاحب، د برنامې ټولو لیدونکو ته. هر علت چې وي د ښوونځیو تړل د هیڅ افغان ته د منلو وړ نه دی. که چیرې موږ وګورو کله چې حاکم نظام وویل تر ثاني امره پورې یعنې مکتبونه تړلې پاتې کیږي، موږ وکتل چې حاکم نظام د زیان پرته هیڅ ډول ګټه ونه کړله. د دې ترڅنګ موږ ګورو چې د هر ورځې په تېرېدو سره ولس د حاکم نظام څخه واټن خلي، د ولس حاکم نظام باندې نیوکې کوي چې ولې علت څه شی دی. که چیرې وکتل شي همدغه یونیفورم چې د پخوا چې و یعنې نجونو ښوونځیو ته بلې ښوونځیو ته چې غوښتلو یعنې تور لباس که چیرې وګورو توره تکه او د مکې پرده همدا ده. سپین رنګ چیرې وګورو دا د عاجزۍ رنګ دی، دا د سولې پیام ځان سره لري. د دې ټولو مواردو ترڅنګ د اسلامي امارت بیرغ هم سپین دی. نو ستونزه چېرته ده؟ او که چیرې تاسې کوم ملاحظه لرئ په دې برخه کې نو مهرباني خپله ملاحظه ووایئ، خو دغه ستونزه هر څه زر باید حله کړې مو وای چې په تاسف باید ووایم چې تر دې دمه حله نه شوه. نو په ټوله کې که چیرې وګورو په اوسنیو شرایطو کې د دې مسئلې څخه د افغانستان دښمنان، د حاکم نظام دښمنان د یو ابزار په حیث ګټه اخلي او هره ورځ دغه مسله په رسنیو کې دوی یادوي او غواړي چې دوی ذهنیت سازي وکړي او د حاکم نظام پر وړاندې خلک تحریک کړي تر څو پورې یو جدي واټن رامنځته شي او دغه جدي واټن کولی شي چې په راتلونکي کې نور ستونزې هم وزېږوي. نو په ټوله کې په اوسني شرایطو کې حاکم نظام باید د دې مسئلې ماهیت او اهمیت درک کړي. هر څه زر چې امکان لري باید دوی دغه اعلان وکړي چې مکاتب نور کولی شي چې خپل فعالیت ولري او ټول نجونې کولی شي چې لاړ شي. د دې مورد ترڅنګ چې د هېواد دننه کولی شي چې ولس بله د ولس رضایت ترلاسه کړي. په نړیواله کچه هم هغه بهانه چې نن نړیوال نیسي حاکم نظام ته چې یو هغه علتونو څخه چې موږ د افغانستان حاکم نظام په رسمیت نه پیژنو هغه دا ده چې دوی د نجونو پر وړاندې په ټوله کې د ښځو پر وړاندې پخوا هم تاوتریخوالي څخه کار اخیستی، یو ځل بیا هم تاسې عملا ګورئ چې دوی اخلاص نه لري، اراده نه لري او مکاتب بندې نه خلاصوي. نو په ټوله کې د دې لپاره چې دغه بهانې مرفوع شي او حاکم نظام د ډیفاکټو حالت څخه ووځي، د جوري ته داخل شي، په رسمیت وپېژندل شي او دغه رسمیت پېژندل د دې ترڅنګ چې د افغانستان حاکم نظام په رسمیت پېژندل کېږي، نورې ګټې هم لري چې په مختلفو برخو کې موږ کولی شو چې ډیپلوماتیک اړیکې ولرو په نړیواله کچه په مختلفو سازمانونو کې غړیتوب ترلاسه کړو او د نړیوالو څخه وغواړو په رسمي شکل چې د افغانستان په ابادانۍ کې تاسو خپل رول ولوبوئ. نو په ټوله کې په اوسنیو شرایطو کې که چیرې وکتل شي د مکاتبو تړل یا بند پاتې کېدل د هیڅ افغان ته د منلو وړ نه دی او د دې مسئلې څخه د افغانستان دښمنان د یو ابزار په صفت ګټه اخلي. نو د افغانستان حاکم نظام باید د دې مسئلې حساسیت درک کړي، هر څه زر چې امکان لري دوی خپل منځ کې صلاح مشوره وکړي او د مکاتب پرانیزي او که چیرې دوی تحلل او سهلنګاري کوي په راتلونکي کې به بیا د دې هغه زیانونه به ډېر زیات وي چې حاکم نظام به هم په دې کار باندې پښیمانه کړي. شیراز صاحب
څومره اړین دي په دغه شرایطو کې د مکتبونو پرانیستل د نجونو په مخ باندې ځکه که فکر وکړو یو څه په سیاسي برخه کې پرمختګونه تر سترګو کېږي په روسیه کې د افغانستان د اسلامي امارت بیرغ په هغه قونسلګرۍ کې مثلا راځړول کېږي هلته په سفیر منل کېږي په چین کې همداسې په ترکیه کې دغو پرمختګونو د په کتو سره په دغو شرایطو کې څومره اړین دي چې دغه د نړیوالو دغه بهانه مور په ځای کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته په بحث کې ګران استاد زازي صاحب ته او تخنیکي همکارانو ته او په کل کې د افغانستان مجاهد ولس ته. زه وایم چې امارت اسلامي داسې لابي وکړي هغه سره نړیوالو سره چې قناعت ورکړي هغوی ته. زه وایم د افغانستان دردېدلي ولس ته رحم وکړي. خدای نخواسته د وړو شیانو ته دې ما ببوزی وهي چې یا وایي چې فرض کړه مکتبونه د نجونو د لومړي نه تر شپږمه پورې او د پوهنتون جنکیانې د ځي او د اووم صنف نه تر 12مه پورې د مزي ولې دې ته یو سم یو داسې یو طرحه جوړه کړې وای باید دې اوس نه هغه شپږ میاشتې یا اووه میاشتې چې دوی دلته فرصت درلودو د خلکو نیوکه هم همدا ده چې په شپږ اووه میاشتو کې ولې طرحه جوړه نه شوله. دوی شپږ میاشتو کې ناغېړي وکړه. هغه کار چې د نن ورځې کار وایي چې سبا ته مه پرېږده همدغه دوی باید کړی وای. خو که دوی په حجاب کې څه ستونزه لري نو امکان یې درلودای چې په ترسره شوی په دغو ډېر اسانه ده، ډېر دومره مشکل خو نشته. سعودي عربستان کې که داسې وګورئ یو لوی حجاب اغوندي د ځینو سترګو ښکاري ځینو سترګو هم نه ښکاري یو پردې غوندې سیستم دی. نو دوی ویلي وای چې تاسې داسې وکوئ چې موږ نه کاپي راواخلئ یو پوړنی یا یو هغه چادر چې په 1200 افغانۍ قیمت لري. خیر ده که دوی نسي خپل افغانان کولی شي خپل کور د یوې لورې لپاره د شی جوړ کړي یا یې ورته واخلي. نو که دغه صرف دغه بانه وي دا بانه خو ډېر په یوه ورځ دوه ورځو کې دا طرحه په یوه رسنۍ کې د راجګ سي خلکو ته دې ووایي چې موږ دغه طرحه لرو او که په نصاب کې مشکل وي. افغانستان خو اسلامي هیواد دی اوس نه ده چې پرون شوی یا بل ورځ شوی یا 10 کاله مخکې شوی یا کوم کافر هیواد راغلی اشغال کړی دی لکه چې روس راغلی و اشغال یې وکړو دلته راغلل خو په فکري لحاظه ډېر کم خلک یې ځان طرف واړول. همداسې امریکا راغله سره متحدین خو خدای نخواسته داسې څوک نه سول چې هغوی په فکر سره سمه دی هغوی کوشش کولو چې دا زموږ هیواد کې فحشا ته دغو ته ببوزی وهي خلکو فکر جوړ کړي. په دې ډېرې مصرفونه کړي دلته مصرفونه کول خو بیا هم الحمدلله افغانان مسلمانان دي دلته ډېر محدود خلک دي چې هغوی په قدم ښه کېږدي خو ناممکنه ده چې هغوی په نقش قدم لاړ شي. خو امارت اسلامي دغه ناغېړي وکړه او دغې وړې مسلې په سر یې شپږ میاشتې ځان یې وروسته کو کیدای شي اوس دغوی کافر خو همدغه بانې لټوي. هغه هیوادونه چې د افغانستان کې منافع لاسه لاړې دي دلته دغه نه تښتېدلي دي یا لاړ دي تاوان یې کړی دلته مصرفونه کړي اوس څه ستنه او ګوري په عینې کې بل څوک ګوري دلته سته په افغانستان کې هغه ګټې هغو اخلي. نو هغوی چېرته غواړي چې افغانستان کې ثبات رسي. ډېره وړه مسله به وي هغوی ته به دا یو بهانه کړي ورته چې موږ تاسې په رسمیت نه پېژنو. په رسمیت چې په هر صورت موږ تاسې هغه کومکونه چې شوي 600 میلیونه هغه ډالر چې ویلي چې موږ تاسو ته کومکونه هغه یې ودرول همداسې نور. خو زه دا وایم که چېرته په دومره وړې مسلې نه امارت اسلامي دا وطن دغو خلکو سره مکتبونه نه بندوو په زغره دی نه دي ویل چې مکتبونه د نجونو په مخ باندې بندوو. که بندوي نه دوی ته خو یوه لاره پیدا سو ولې شپږ میاشتې تاسو ته وخت و کړی به مو د مسله به مو حل کړې وه هم نصاب پکې خلاصېدو هم لباس پکې خلاصېدو هم د خلکو فکرونه جوړېدل. خو دلته دوی ته یوه زمینه جوړه سوه چې دوی ته یې وایي چې تاسې نه مونږ بیا هغه وخت یې معین کړی نه دی چې مونږ به د جنکیانو مکتب په د ثور میاشتې کې په جوزا کې په اسد کې کله نو د امر ثاني دوی خپل هم ځواب نه لري ځکه الله پاک په سرات سره ویلي دي چې علم په هر مسلمان پر مؤمن فرض دی. نو په دې کې به دوی څه ووایي دې کې څه نسي ویلی د علم په مخالفت نسي کولی نه به کوي او نه به یې وکړي ولې چې الله پاک دوی په موږ نه ښه پوهېږي په شرعي لحاظه. نو دوی که څه فکر لري زه دا وایم چې ولس سره دې شریک کړي خپلې هغه طرحې دې شریکې کړي هغه طرحې چې دي ګوره ولس دوی ته منتظر دي چې په رسنیو کې خلکو سره د هر څه شریک کړي. اوس مخکینی حکومتونه ټول کله کومه شی رښتیا ویلي خو خلکو فکرونه یې جوړ کړي وو چې موږ داسې کوو. دوی دې اوس مهاله یا لنډ مهاله منځ مهاله اوږد مهال طرحې وړاندې کړي ولس ته ولس سره دې شریکې کړي تر څو ولس مطمئن شي چې موږ کوم خواته روان یو. خدای نخواسته دا ولس که دلته اوس زه وایم فرض کړه مونږ حکومت دی زمامداران دي د ولس حق پې دی په هر صورت سره
او که نه وي ورځ قیامت کې به دوی ګریوان وي د ولس لاس به وي ځکه د هغه اولاد د هر څه نه وروسته پاتې کېږي نو دا خو جفا دی. زه امارت اسلامي ته خواست کوم چې څومره زر کولی شي هم د ولس هم د نړیوالو ملامتیانو ځان خلاص کی او یو طرحه ډیره اسانه طرحه ده چې یو لوی چادر دی راواخلي ورته وایي که څوک کولی شي اوس څنګه چې ویلي دي چې هر یو مامور که چېرته وزارت ته نوځي یو خلی دې په سروي نو که چېرته دغه شرط یې ایښودلی سو یا ویلی سو دا هم دوی وایي مونږ داسې جدي نه وایو دا یو توصیه ده همداسې دې ورته ویلي وای چې جونکیانې چې که اووم صنف نه تر 12 پورې یو ښایسته منظم یو داسې لباس واغوندي چې هغه مکتب ته لاړ شي هلته درس وایي. اوس سمدستي یوازې دا د جون خبره نه ده دا خو نړیوال دې ته ببوزی وایي چې وایي چې نجونې نه پرېږدئ تاسې مکتب دې تر څنګ مونږ هلکان د استادانو کوم بودی سره مونږ په صنف کې د مونږ هلکان ځي هلته استادانو ته نه کتابونه شته چې هغوی ته تدریس ورکړي نه استادان شته چې هغوی ته درس ورکړي ولې چې هغه د مونږ اناسو طبقې ښځینه طبقې معلمانې وي او نارینه کم و ځکه دغه معلمي چې دی د یو عاجز هغه دی نو شاقه کار نه دی دې وجې نه زمونږ خویندې دې ته ډېره رجوع کړې وه نو معلمینې وي اوس هغه ټولې په کورونو ناستې دي هغوی نه پرېږدي چې لاړ شي تدریس درس ورکړي نو د دې د وجې نه زمونږ هلکان چې کوم دي هغوی ټول درس پاتې دی نو نړیوال صرف یوازې یو بهانه داسې بهانه لټوي چې هغه دلته په ټکر کې راځي دغې ټولنې سره یا دوی سره په ټکر کې راځي داسې مجموع کې هر څه ته نه وایي اوس موږ معلمین نه لرو په مکتبونو کې باید د حکومت امارت اسلامي داسې ناغېړې پاتې داسې بې تفاوته پاتې نه سي ولې چې مسؤلیت دی ګوره پیغمبر د خدای وایي چې الله کلکم راین و کلکم مسئول عن رعیته اوس دوی د موږ زمامداران دي دوی په شرعي په اسلامي په هر لحاظ باید دغه هر چي ته سترګې وغړوي خدای نخواسته داسې نه داسې ورځ راسي دا ولس چې علم نه وي باغیان به سي هر یو هلک هر یو نجونه چې د خدای احکامو نه خبر نه وي د الهي احکامو نه خبر نه وي هغه به چېرته ځي کوم طرف ته به سوق کېږي کوم طرف ته به ځي بې لارې کېږي به هر یو عمل بې علمۍ نه کېږي خدای نخواسته داسې ورځ راسي چې موږ لکه څنګه چې بوټی خپل سر ته سي اولادونه مو داسې پاتې نه سي. ډېره مننه بیا هم درته راګرځم زازی صاحب اسلامي امارت په زغرده نه دی ویلي چې موږ د نجونو مکتبونه بند پاتې کوو یا یې بیخي د دوی په مخ نه خلاصوو دوی متحد دي چې په راتلونکي د یوه ښه طرحه باندې کار کوو او د هغې نه وروسته به نجونې په عادي ډول خپلو مکتبونو ته ځي فکر کوئ داسې څه پاتې دي چې دوی هم اوس هم لا فکر پرې وکړي او په هغوی باندې دغه وخت چې اوس مثلا ضایع کېږي د نجونو د مکتبونو چې هغه به ضایع شي. صافی صاحب که چیرې وکتل شي د اتو میاشتو په بهیر کې حاکم نظام لاسته راوړنې هم لري بله د دوی د لاسته راوړنو څخه تل ولس هرکلی کړی ورته خوشبین و او د دوی ملاتړي پاتې شوي دي حتی په دې وروستیو کې کله چې امیر المؤمنین یو فرمان صادر کړ چې نور د مخدره موادو کښت او تولید منع دی او که څوک دغه کار کوي هغوی سره به قانوني چلند کېږي موږ وکتل چې د افغانستان د ګوډ څخه د دې فرمان هرکلی وشو حتی هغه افغانان چې د هېواد څخه وتلي وو د دې مسلې هرکلی وکړلو چې واقعا داسې یو فرمان ته اړتیا وه او دا یو نیک کار وشو نو د حاکم نظام باید دغه درک کړي چې یو شمېر مسایل ولس ته سره کرښه ده ولس په هیڅ صورت کې د هغه مسایلو څخه نه تیریږي بل بعض دلته دا ده چې موږ باندې 50 کاله حدودا 15 لسیزې جګړه تپل شوې ده د سیمې او د نړۍ د استخباراتو لخوا موږ تل د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو د سیاستونو ښکار شوي یاستو خاصتا د شوروي اتحاد د امریکا متحده ایالاتو ترمنځ او یا په اوسني شرایطو کې که چیرې وکتل شي د هم امریکا غواړي چې خپلې ګټې په افغانستان کې ولټوي او حاکم نظام باندې فشارونه وارد کړي د دې ترڅنګ د دې لپاره چې روسیه او چین رسما مستقیما امریکا سره په تقابل کې د دوی هم هڅه کوي چې په شکل د اشکالو امریکا ته اندېښنې جوړې کړي او امریکا ته وایي چې موږ هم کولی شو چې یو شمېر ګامونه واخلو هغه کارونه ترسره کړو چې تاسې نه غواړئ چې ترسره شي او لکه د افغانستان د ډیپلوماتانو په رسمیت پیژندل نو په ټوله کې په اوسني شرایطو کې د افغانستان د ډیپلوماسي دستګاه یعنی د بهرنیو چارو وزارت باید ډیر زیات د ځیرکتیا نه کار واخلي تدبیر نه کار واخلي وقایوي تدابیر غوره کړي لومړی خو باید توازن حفظ کړي په نړیواله کچه هم غربي هیوادونو ته هم چې د
ختیځ هیوادونو ته ډاډ ورکړي چې موږ ټولو سره غواړو چې ښې اړیکې ولرو. بل بعض دلته دا د نن په نړیواله کچه یو شمېر معیارونه دي، وایي که چیرې یو هیواد غواړي چې موږ یې په رسمیت وپېژنو دغه معیارونه باید رعایت کړي. هغه معیارونو کې یو اصل همدغه مسله ده چې باید نجونو ته اجازه ورکړی شي چې دوی ښوونځي ته لاړ شي، دوی زده کړې وکړي. او بله خوا نه موږ هم که چیرې غواړو چې د سیمې او د نړۍ هیوادونو سره سیال شو پرته د تعلیم او تحصیل نشو کوی. ما نن یو بحث درلود په ټولګي کې، حدودا 80% د نړۍ علم په اوسني شرایطو کې په امریکا کې تولید کیږي. نو دغه هم یو علت ده چې امریکا د پام وړ پرمختګ یې کړی. نو اوس په اوسني شرایط کې ټول اسلامي نړۍ ته خاصتا د افغانستان زورېدلی ولس ته دا پکار ده چې دوی ډېر تمرکز په علم وکړي. کله چې موږ علم تعریفوو وایي علم زادې تجربه است، علم د تجربې څخه رامنځته شوی، یعنې یو کار تجربه شوی بیا علم ته بدل شوی. یا په عام اصطلاح په ډېر آسان الفاظ ویلی شو چې علم یعنې پوهه او پیژندل دي. تر څو پورې موږ ښه بد سره ونه پیژنو، موږ دوست دښمن سره تعریف نه کړو، موږ د علومو څخه خبر ونه اوسو، موږ په مختلفو برخو کې متخصصین ونه لرو، نو موږ څنګه کولی شو چې پرمختګ وکړو؟ نو په دې اساس زموږ ټولنه د دې تر څنګ چې نارینه‌وو ته اړتیا لري، ښځینه‌وو کدرونو ته هم اړتیا لري. مشکل چې دوی یادوي چې د امکاناتو نشتون دی، چې یو څه دغه صنفونه به سره جلا کېږي، مکتبونه به حتی سره جلا کېږي، استادانو ته هم ضرورت دی، نور پرسونل ته هم ضرورت دی. واقعا دا به یو ستونزه وي. ګوره یوه مسله دلته دا ده چې په دې برخه کې دوی باید په بشپړ ډول وضاحت ورکړي چې یعنې څه ډول ستونزه. ګوره که چیرې استادان مثلا په کار شي، دقیقا زه همدې مسلې ته راځم. ګوره زه همدې مسلې ته راځم. د معادنو وزارت اعلان وکړ چې موږ په 15 میاشتو کې 8 میلیارد افغانۍ عواید ترلاسه کړي دي. او دا خبرې هم وکړه چې تیر حکومت په 8 میاشتو کې 111 میلیون افغانۍ او موږ 8 میلیارد افغانۍ په 15 میاشتو کې عواید ترلاسه کړي. یعنی که چیرې وکتل شي هر وزارت د داسې مسلې مدعي ده، نو د دې مسلې څخه جوته کېږي چې د معاشاتو ستونزه موږ خپله هم کولی شو مرفوع کړو. بل دا چې د 20 کالو په بهیر کې د دې مسلې څخه سترګو نشو پټوی چې هم نارینه و هم نجونو لوړې زده کړې وکړلې. په مختلفو برخو کې مونږ لیسانس لرو، ماستران لرو، حتی دکتوران لرو. بله، یوازې په دې برخه کې یو میکانیزم باندې کار کول پکار ده او هر څه زر ګام اخیستل چې په دې برخه کې عملي ګامونه واخیستل شي او دغه که چیرې کومه خلا وي دغه خلاګانې مرفوع شي. بل بعض دلته دا ده چې د دې موارد ترڅنګ که چیرې دوی وایي چې نه دغه مونږ دغه اوسني شرایطو کې دغه امکانات نه لرو او دغه ظرفیت مونږ نشو کولی چې دا تادیه کړو، نو د اروپا د مسلمانانو ټولنې هم څو اونۍ وړاندې اعلان وکړو چې که چیرې د افغانستان حاکم نظام غواړي موږ کولی شو چې د ښوونکو د معاشاتو د تادیې په برخه کې ورسره مرسته وکړو، دغه مرسته ورکړو. نو که چیرې د غربي کفري هیوادونو نه اخلو، دلته بل بدیل هم لرو، اسلامي هیوادونو مسلمانانو ټولنه د اروپا همداراز د سیمې کې یو شمېر نور هم مشروطې دي. زازی صاحب د ملګرو ملتونو چې کوم اعلان کړی دی چې مرستې په هغه صورت کې کوي چې کله دوی ښځینه شاګردان د مکتب ته اجازه ورته ورکوي. صافی صاحب دلته دوه بحثه دي. یو هغه مرستې دي چې د ملګرو ملتونو سازمان لخوا کېږي، هغه معیار لري او وایي چې که چیرې د افغانستان حاکم نظام په دې برخه کې دوی انحطاف ښیي او یا عملي ګامونه اخلي، نو موږ په هغه صورت کې په دې باندې به غور کوو چې دغه مرستې آیا رسما او مستقیما د افغانستان حاکم نظام ته ورکړل شي او که نه. او پرته د دې دوی د مکاتب خلاص کړي، نو موږ یو میکانیزم ته جوړوو، دغه معاشات موږ تادیه کوو. پخوا هم د دې ژمنه شوې وه. بل بعد دلته دغه ټولنې یادونه چې ما وکړه، دوی هیڅ ډول شرایط نه دي یخي. یوازینی غوښتنه د دوی دا ده چې د افغانستان حاکم نظام دغه اجازه نجونو ته ورکړي چې دوی ښوونځیو ته لاړ شي، موږ دغه د دوی معاشات تادیه کوو د ښوونکو. نو په ټوله کې په اوسني شرایطو کې دغه مسله هم داخلي اساسیتونه لري هم په نړیواله کچه، او د دې مسلې له لارې زما هیله د حاکم نظام څخه دا ده چې دوی پلمه، دوی ابزار او وسیله د سیمې او د نړۍ مخربو استخباراتي سازمانونو ته ورنه کړي چې هغوی دغه مسله د یو ابزار په صفت کار واخلي او د حاکم نظام پر وړاندې دوی پروپاګاندا وکړي، ذهنه سازي وکړي او ولس د دوی څخه خفه کړي تر څو پر هغوی واټن واخلي. نو په ټوله کې د افغانستان حاکم نظام باید د افغانستان ملي ګټو او ارزښتونو ته درناوی وکړي، هغه کار وکړي چې ولس ورباندې نور هم
کولی شي چې باور زیات شي او دوی په خوا کې ودرېږي او دوی په ګډه سره وکړی شي چې د افغانستان اوسنی وضعیت مدیریت کړي او تر څو پورې حداقل په راتلونکو څو کالو کې شیراز صاحب امریکا وایي که چیرې د مکتبونو د جنکیو مکتبونه پرانستل شي یا ورته اجازه ورنه کړل شي ډېرې بدې او جدي پایلې به ولري دغه بدې پایلې به افغانستان لپاره څه شوي ده امریکا خو خپلې عقدې پاروي دلته هغوی دلته شکست خوړلی دا یو ګواښ په شکل یې ویلي دي او دوی چیرته داسې افغانستان قرار پرېږدي چې د بل چا لاس ته ورشي یا د چینیانو یا د روسانو په لاس کې شي دوی یوه نه بله بهانه لټوي دوی اوس کیدای شي دوی ویلي دي اخطار یې ورکړی چې موږ افغانستان کې که فزیکي شتون نه لرو موږ فضا په لاس کې دی او موږ کولی شو د فضا د لارې هر څه وکړو نو دوی کولی شي ځکه دوی زورور دي که چېرته موږ ووایو چې موږ هر څه ورته کولی شو خو که په مخامخ فزیکي ډول ورسره وکړو نو 250 تیارې چې کومې دي چې هغه د موږ سترګو لیدو نه پورته ځي او بمبار کوي موږ به مقابل کې څه وکړی سو یا به موږ سره څوک ودرېږي د دوی مقابل کې چې هغوی هغه کولی شي دوی تیارې مخنیوی وکړي یا روس وایم یا فرض کړه چین چې دوی مخالفت دي او دوی غواړي چې افغانستان کې دلته حاکمیت راسي ځکه زلینسکي ته اروپا ویل چې موږ په هر صورت در سره یو لاس مو در کړی په فزیکي په هر حساب سره مالی او معنوي او مادي موږ تا سره یو نو زلینسکي ورته کلک ودرولو او زلینسکي نورې څه ونه خپل هېواد یې په اعلان کړو د روس زور خو یې نه درلود هغه خو پوهېدو تکیه خو یې په هغه ناتو په امریکا وه نو داسې به موږ سره بیا څوک پاتې شي داسې به څوک وي چې موږ شاته ودرېږي کلک موږ ورته ونیسي دوی دې مه لګېږي موږ دې ورته ونیسي خو داسې څوک بیا نه ګورم زه نه روس ته راځي افغانستان ته چې دې مقابل کې تا ته ودرېږي نه چین کوي چین خپل اقتصاد په نظر کې نیولی هغه هېڅ وخت جنګ نه غواړي هغوی دلته سترګې پټې دي زیرمو ته نه موږ ثبات ته ثبات که هغوی نه غواړي هغوی هم نه غواړي که ثبات راسي دلته به خپلې فابریکې وي دلته به هر څه مو خپل لاس کې وي نو دوی مونږ داسې نه تقویه کوي یا داسې لاس نه راکوي زه بیا وایم چې امریکا زموږ دیخ نه وو خو څه باید وشي نو طالب امارت اسلامي دې باید یو داسې لار اختیار کړي چې خدای نخواسته چې ضرر یې بیا موږ ته دی ولس ته دی نه بل چاته که هغه بمبار وکړي ولس به پکې مري همدا افغانان به وي که هغه هر څوک وي نو زه وایم که چې خدای نخواسته دغه شي ته هغوی ګواښ کوي یو ورځ به رښتیا داسې ورځ راغلي خدای نخواسته چې زموږ لږ څه چې دا شته دار څخه واخلي خو امارت اسلامي دی ډېر حکمت نه کار واخلي څنګه دوی وایي چې د مکتبو بندېدو کې یو حکمت و دوی ته معلوم وي دوی چې وایي دوی د خلکو ته وښیي خلک به دې مقابل کې راجګ سي هغه ذهنیت سازي چې خارجیان کوي هغه لاسوهنه چې دلته کوي خلک خو به نه کوي که نه خلکو فکر خو به جوړ وي چې دا حکومت د مونږ په ګټې لګیا دی د مونږ د خیر لپاره دی او هر یو کار چې مسلات وي خیر ورکوي ولس سره دې شریکه کړي زه دا وایم داسې دې چوپ نه پاتې کېږي داسې دې پټه مځان څخه کوي چې دوی ټولې خبرې ځان سره کوي ولس سره دې شریک کړي ولس دلته دکتوران سته دلته متخصصین سته دلته لوی پوه خلک سته کوم خلک چې هېواد کې پراته دي دغو نه دې کار واخلي دوی سره دې مسلط وکړي یو طرح یوه لار دې پیدا کړي چې د امریکا دا خبرې پې چوپ کړي او ولس ته قناعت ورکړي زه وایم په رسنیو کې دې راجګ سي داسې دې نه پاتې کېږي لکه دلته دوی په 21 کاله 20 کاله مخکینی هغه دوی ساوند میسج چې دی یا هغه د خبرو د لارې چې هغه دوی تصویر نه ښکاري هغه ولس ته شریکوي نه را دې سي ولس دې راټول کړي لوی جرګې ته دې راسي په تلویزیون کې ملي تلویزیون کې دې ووایي چې موږ نن تاسو ته یو څه لرو وړې خبرې لنډې خبرې پر مفهومه خبرې هغه طرحې چې سبا لپاره دي هغه طرحې چې د بله ورځ لپاره دي هغه طرحې د کال لپاره دي هر یو طرحې د موږ سره شریکې کړي هر یو وزارت مسؤلیت لري هر یو وزارت باید خپل کار کوي نه د پوهنې وزارت نه د تحصیلاتو عالی وزارت همداسې د قانون وزارت همداسې څنګه قانون وزارت ویلي چې موږ دومره پیسې را جمع کړي د پیسو جمع کول نه خو هر څوک پوهېږي لیوني ته چې په هغه ورکړي پیسو پوهېږي راټولوی شي
نورې طرحې ټول هغه څنګه وزیر صاحب دفاع ویلي چې داسې مې وکړه، وزیر صاحب داخله همداسې ټول وزارتونه دي، خو لږ سره دغه خپل کاري کوم کار چې کوي هغه ژمنې پلان باید شریک شي. چا پې مرې کې رانیولي، غني ټول عمر ویلي چې زه دا کوم شی وکړو نه تېنه پاتې سو. دوی دې هم وایي ولس خو د حداقل روحي فکري خلک خو دې ارامه سي چې والا دا حکومت دغه خلک یو فکر لري موږ دپاره د ولس دپاره د ملت دپاره د مملکت دپاره، نو خلک به خوشحال سي او خلک به یو دلته په دې اوس امنیت سته، هیڅوک نشي تللی. اوس بدخشان نه را روان سه پکتیا ته راسته ته څوک نه وایي چېرته ځي، د کابل نه کندهار ته لاړ څوک نه وایي امنیت سته، خو دلته لوږه دی، دلته فکري خلک خراب دي، خلکو دلته کار کړی دی، خارجیانو دلته اوس هم کار کوي، هغوی نه غواړي د وطن کې ثبات راسي. شیراز صاحب بیا هم درته راګرځم، زادران صاحب د مکتبونو د بند پاتې کېدو هغه سیاسي اړخ ته که راشو، په سیاسي برخه کې د افغانستان دپاره بدې پایلې به څه شی وي؟ ځکه نړۍ سره اوس په داسې یو حالت کې واقع یو چې باید نړۍ موږ په رسمیت وپېژني. په ټوله کې که چیرې وکتل شي کله چې نظامونه رامنځته کېږي، دوی غواړي چې ولس څخه خدمات وړاندې کړي، د ولس رضایت ځان سره ولري، ولس ورباندې باور وکړي او دوی په ګډه سره شته وضعیت وقایه کړي، مدیریت کړي. یو خو په دې مسلې باندې ټینګار او یا ځنډ کول په دې مسله کې کولی شي چې د ولس اندېښنې نور هم ځان سره زیاتې کړي او ولس په تدریجي شکل ورڅخه واټن واخلي. یو بحث دلته دا ده او خدای دې مه کړي که چیرې ولس ورڅخه واټن واخلي، بیا که چیرې د دوی تشکیلات که 3 میلیونه هم شي، بیا د وضعیت مدیریت کول، کابو کول به دوی ته ډېر ستونزمن کار دی. بل بحث په نړیواله کچه ده. موږ که چیرې وګورو په اوسني شرایطو کې بحث د ګلوبلایزیشن دی یا نړیوال کېدل. نن هر هغه هیواد چې غواړي په مختلفو برخو کې پرمختګ وکړي، دوی دې ته اړتیا لري چې په نړیواله کچه دوی په رسمیت وپېژندل شي، په مختلفو سازمانونو کې دوی غړیتوب ولري او نړیوال په مختلفو برخو کې ورسره مرسته وکړي. موږ ګورو کله چې د فورس ماجور حالت په پایله کې په افغانستان کې د نظام بڼه بدله شوه، د پیل څخه د افغانستان حاکم نظام په دې هڅه کېده چې د سیمې او د نړۍ هیوادونه په دې مقنع کړي چې تاسې موږ سره تعامل وکړئ، موږ په رسمیت وپېژنو او موږ سره په مختلفو برخو کې تاسې اړیکې پیل کړئ، لکه څرنګه چې تاسو تیر نظام سره اړیکې لرلې. ولې د مپیل څخه موږ ګورو چې د سیمې هیوادونه او په نړیواله کچه زیات هیوادونه په دې مسلې باندې ټینګار کوي چې که چیرې د افغانستان حاکم نظام غواړي چې موږ په رسمیت وپېژنو، لومړی دا چې دوی دغه مبهم حالت واضح کړي چې د افغانستان اساسي قانون بڼه په څه شکل ده، دغه سرپرسته کابینه به تر کوم وخته پورې وي، بو د دې هغه ضرب العجل وټاکي. د دې موارد ترڅنګ د خزینه په برخه کې دوی څه برنامې لري او د مکاتبو باندې په تعلیم او تحصیل باندې هم دوی ټینګار کوي، خاصه د نجونو تعلیم او تحصیل باندې. نو په ټوله کې په اوسني شرایطو کې کله چې د افغانستان حاکم نظام غواړي چې نړۍ په رسمیت وپېژني، نو دوی د دې لپاره چې دغه مسلې ته نږدې شي، دوی باید هر څه زر باید مخکې هم یادونه وکړه چې مکاتب باید خلاص کړي او تر څو پر نجونې لاړ شي او هغه پلمه چې نړیوالې په اوسني شرایطو کې حاکم نظام ته نیسي، دغه پلمه مرفوع شي او د دې ترڅنګ چې د ولس هم راتلونکي دپاره خوشبینه شي. کور ودان. شیراز صاحب ستا نظر م لنډ اخلم، که چیرې مکتبونه خلاص نشي، نړۍ سره تعامل ته رسېدای شي، ډېر په لنډو ټکو کې راته ووایي. زه دا وایم چې امارت اسلامي حکومت نه کار واخلي، په هرې وسیلې ډېر زر یوه وړه طرحه چې ما مخکې ویلي ولس سره شریکه کړي، خدای نخواسته داسې نه چې هغه هیوادونه چې دوی ته یو بهانه یې نیولې دی، دغه خوږ ګوتې نه نیولي، داسې نه شي چې خدای نخواسته افغانستان نامه مړه شي لکه د زیمبابوې د نورو هیوادونو غوندې چې بیا خلک هېڅوک نه په رسنیو کې او نه څوک پوښتنه وکړي، دا ولس دا غریب ولس به دوی تر شا وي، نه به یې وړی سي نه به یې غورځوی سي. کور مودان ډېره زیاته مننه درنو مېلمنو چې بحث کې مو رسره ګډون کړ. درنو لیدونکو له تاسو هم یوه نړۍ مننه چې بحث مو رسره تر پایه وکته. تر بیا بلې خپرونې د خدای په امان.